السلام علیکم، زه یم هدایت او تی ګوري پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه پر یوټیوب باندې کتی چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تی له هر نوې ویډیو درځي او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. د نن چې کومه ویډیو ده دا په دې باره کې ده چې پر انسټاګرام باندې فالوورز څنګه زیات کړي. دا ویډیو زیات خلک ماته میسجان کوي وایي پر دې باندې ویډیو جوړه کړه. نو پر انسټاګرام باندې فالوورز څنګه زیاتېږي نن به زه تیله دا ویډیو در جوړه کړم او ترڅو تیله دا در وښیم. اول د وار پر انسټاګرام باندې فالوور زیاتېدلو لپاره مختلف طریقې دي. څوک هیشټیګ استعمالوي، هغه یو قانوني طریقه ده چې هیشټیګ ته استعمالوي. تقریبا 50 هیشټیګ په یو فوټو کې استعمال کړي، هغه ستا فوټو مخ زیات خلکو ته ځي. چې ته فالوور زیاتې خو هغه ټایم غواړي هغه طریقه، خو دا طریقه زه درښیم دا په هغه په 10 سکنډ کې ستا فالوور تقریبا 50 فالوور ته راسي. او زه درته وایم چې دا اپلیکیشن چې دی دا د پلی سټور څخه باسلی دی. هر څه غیر قانوني اپلیکیشنان چې دی هغه ټول د پلی سټور څخه باسي. نو دا هم د پلی سټور څخه باسلی دی. ګوګل ته به راسو، نیوټرینیو پلس په نامه باندې اپلیکیشن دی اول یو دا دی. زه به لینک هم درکړم په ډسکرپشن کې، به د دې لینک هم یې د هغه څخه را ډاونلوډ کړي. به کلیک پر وه، اوس پر ډاونلوډ فور فری باندې وه. داسې ډاونلوډ اپی کې وه او دلته چې پر دا ډاونلوډ باندې کلیک کوو نو ډاونلوډ به سي. دا د روان دی ډاونلوډ دیږي. تی کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړي نو اپلیکیشن چې دی هغه خلاص کړي، انسټال یې کړي. چې کله ته انسټال کړي نو بیا به یو مقدار کم یو مینیو خلاص کړي. پر دا مینیو باندې پر ساین ان باندې کلیک کوو، کنفرم انټرنس. اوس دغه د انسټاګرام پیج خلاص کړي او که دا رقم نه ایستي هغه به شاید آی ډي راوړي. آی ډي کې خپل پاسورډ او هغه ووایي زما هغه آی ډي په دې کې ما مخکې هم لوګین کړی، په دې سره آی ډي نه راوړي. نو دا زما چې د هغه د انسټاګرام پیج دی پښتو ډاټ ټیک، کتي چې فالو کړی ونی نو دا فالو کړئ. دا چې ګور دا زما انسټاګرام پیج دی صرف 1528 فالوورز دی. صحیح دی. اوس به زه راسم په دا کونج باندې به کلیک کوم چې ټیک دا دې خلاص. اوس دلته یې لږ څه در وښیم. اول ډیلی بونس دا کونج والا ځای دی. په دې باندې د ورځې تاله 10 بونس درکوي، 10 ډایمنډ درکوي، هغه په دې ځای کې حاصله کېږي. او دوم چې دی هغه ګوره چې ته کله یو څوک فالو کوې، ګوره ته چې دا ډایمنډز به ته څنګه اخلې. ته یو څوک دا رقم سبسکرایب کړه، چې تا کله سبسکرایب کړي ته به دلته سبسکرایب کوې او تا ته به 8 ډایمنډ درځي. اوس ته فالوور څنګه اخیست؟ ته چې کوم فالوورز اخیست ته به راځې، ته به هم پر هغه ځای باندې کلیک وې او کلیک ټو سټارټ په دې باندې ګینینګ فالوورز. ګوره اوس په 359 روپیز باندې دي. یو بله طریقه چې ته ډایمنډز اخلې هغه به دا رقم کې په دا ډایمنډ به کلیک کوې. اوس ګوره څوک لایک یا وه ته به کرسټلز واخلې، بیا څوک لایک کرسټلز واخله. دا چې ما اوس خلک فالو کړه او 362 ډایمنډ چې دی هغه مې هم پیدا کړله. نو اوس به ووایم ټو کلیک ټو سټارټ ګینینګ فالوورز. د 10 منټ لپاره ستا سکرین چې دی هغه ډسپلی کېږي او ته به ګوره فالوورز پیدا کړې. سکسیس دا زما سکرین چې دی هغه پر دې مخ باندې رالی. زه به ریفریش کړم. اوس به راسم زما انسټاګرام ته، 3 فالوورز راله. ریفریش به کو، پلس فالوورز راله. بیا به ریفریش کو. تقریبا دا راځي ما 50 ریکارډ هم کېږي چې په یو پلای 50 ما ته راغلي 12 فالوورز راله. دا زیاتېږي بس چې هر څومره زیات سو هغومره دا زیاتېږي. ته ګوره دا ګوره پرو دا دی 1 سیکنډ لیټر 1 سیکنډ ګرده یو سیکنډ کې چې فالو کړی. اچھا دلته بیا مې وښیم زما مخکې فالوورز څو ول د 15 ثانیې اوس راغله. زما مخکې فالوورز څو 1528 ول، اوس 1548 سو، 49 سو، 52 سول، 50 څخه واوښته. ښه نو دا رقم دا طریقه وله چې د انسټاګرام باندې فالوور څنګه زیاتېږي. که چیرې ستاسې دا ویډیو خوښ شوه دا ویډیو شیر کړئ، ضرور یې شیر کړئ ترڅو زموږ 10,000 فالوورز چې دی په 2 میاشتو کې هغه ورسېږي.